خوږو دوستانو نیکې هیلې او سلامونه مې قبول کړئ په دې تمه چې ټول به راته جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي وئ. نن د کوویډ 19 ناروغۍ د عامل یا کورونا وایرس په اړه درته نوي معلومات لرم. د مارچ 28مه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د کورونا وایرس اړوند نوی تحقیق وړاندې شو او پکې څرګنده شوه چې د کورونا وایرس یوازې د ټوخي او پرنجي په ذراتو کې بهر محیط ته خارجېږي. پخوا داسې ویل کېده چې دغه وایرس په آزاده هوا کې د 8 ساعتونو لپاره ګرځي راګرځي او د خلکو ډار او ویره هم له دې وجې وه چې خدای مکړه دغه وایرس له آزادې هوا څخه وانخلي. اما د مارچ 28مه WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه خبره دروغ ثابت کړه او څرګنده یې کړه چې یوازې د ټوخي په ذراتو کې دغه وایرس بهر محیط ته خارجېږي. د کوویډ 19 د ناروغ د ټوخېدو پر مهال که چیرې فاصله مراعات نشي او په هماغه نږدې فاصله کې کوم روغ سالم شخص ولاړ وي او بدون د ماسک د استعمال څخه هملته موجود وي، نو دغه د ټوخي ذرات د ډراپلیټس په شکل چون د ټوخي په ذراتو کې په کاف ډراپلیټس کې دغه وایرس شتون لري، نو دغه ذرات د ساه اخیستلو پر مهال د روغ شخص سږي ته ځي، د پوزې مخطي غشا ته ځي او خدای مکړه دغه بدمرغه او مرګونه ناروغي رامنځته کولی شي. بل کله چې د ټوخي سره دغه میکروب بهر محیط ته خارج شي نو سمدستي د ځمکې سطحې ته لویږي، ځکه د اوبو څاڅکي وي، ډراپلیټس وي، د هغې په داخل کې وایرس وي، نو سمدستي لویږي او په هوا کې نه پاتې کېږي. نو هغه بې ځایه ویره چې زموږ او د نړۍ د وګړو سره موجوده وه هغه باید راکمه شي، ځکه د خوښۍ یو خبر دی، خو بیا هم باید ماسک حتما استعمال شي. د کوویډ 19 د ناروغ سره لږ تر لږه 2 متره فاصله مراعات شي، ماسک واچول شي، ماسک استعمال شي. د کوویډ 19 د ناروغ سره د خبرو پر مهال ماسک استعمال شي، د هغې سره له ناستې په کلکه ډډه وشي او هغه سطحه چې د کوویډ 19 ناروغ لاسونه ورسره په تماس کې دي پاک صفا ومینځل شي، د 20 ثانیو لپاره په ورځ کې څو ځله ومینځل شي، بار ومینځل شي. هغه سطحې چې ککړې شوي دي باید د دوا په واسطه وپاشل شي، صفا شي او پاکې شي. ویټامین سي لرونکي غذاګانې استعمال شي لکه بانجان، لیمو، نارنج او داسې نور مایعات زیات وڅښل شي. دا ټول هغه مهم موارد دي چې د کوویډ 19 د بدمرغه ناروغۍ څخه موږ او تاسې او زموږ د فامیل له کورنۍ ګران غړي ساتلی شي. بل مهم فکتور چې د دې ناروغۍ په مخنیوي کې رول لري، بې ځایه له کورونو مه راوځئ، په کور پاتې شئ څو روغ پاتې شئ. دا د نړۍ د عامې روغتیا سازمانونو، وزارتونو او هم د ګران افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د خوست د عامې روغتیا محترم ریاست لخوا بار په رسنیو کې، په تصویري، په غږیزو رسنیو کې تاسو ته سپارښتنه کېږي چې بې ځایه له کورونو مه راوځئ، په کور ځان قرنطین کړئ تر څو د دې بدمرغه ناروغۍ څخه تاسو ساتل شوي وئ. دې څخه علاوه د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې هېڅکله شرکت مه کوئ. خدای مکړه هلته یو څوک دغه ناروغي ولري، په آزاده هوا کې له خلکو سره په تماس کې کېږي او د یو کس پر ځای 10 کسان، د 10 پر ځای 100 کسان دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي. دوستانو دغه لنډ معلومات مې تاسو سره شریک کړل. د نوو تازه معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه تعقیب او دغه ټولې سپارښتنې په ځان او د فامیل په غړو باندې تطبیق کړئ. ستاسو له پاملرنې یوه نړۍ مننه.